د طالبانو کورنیو چارو مرستیال وزیر پاکستانی طالبان او حکومت دې په خپلو کې روغه وکړي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د طالبانو د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد نبی عمري پاکستان کې د نامنیو له ډېرېدو وروسته چې ډېر وخت یې پړه پر افغان لوري اچول کیږي، پاکستانی طالبانو ته وړاندیز کړی چې حکومت سره د سولې خبرو له لارې ستونزې حل کړي. نوموړي په خوست کې د یوې وینا پر مهال ویلي د جګړې زیانونو ته په کتو چې هیواد ورانوي او اقتصاد یې خرابوي، د پاکستان حکومت او هغو ورونو ته چې له دوی سره جنګیږي مشوره ورکوي. هغه د وړاندیز په ډول ویلي په خپل منځ کې سره جوړ شئ، مذاکرات وکړئ او روغه جوړه سره وکړئ. نبی عمري چې له دې مخکې د خوست او لوګر والي هم پاتې وو، د پاکستان په اړه دا څرګندونې د ګډ روژه ماتي په نوم یو ولسي غونډه کې کړې دي.